سلامونه ستړي مه شئ. د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول په ښه اوسئ. تاسې د تېرې 40مې برخې په پای کې اورېدلي وو چې رامین د کیپټل هوټل څخه راووته. د باندې ورته فریدریک په تمه وه. خپله د موټر چلولو ته کېناسته. فریدریک ورته وویل زه مو نور نه یم په کار. هغه ورته وویل چې زه درته بیا زنګ کوم، د اوس لپاره باید ته دلته ښکته شي. خو کله چې رامین په شیشه کې وکتل نو یو باري موټر چې د دوی څارنه یې کوله شاته ورپسې وه. رامین وایي پر بریک می پخه کې خودله او په چټکۍ سره می خپل لوري له هغوی څخه د ورکېدو په نیت بدلاوه. خو پر واټونو د زیاتې ګڼې ګوڼې او موټرونو د خوځښت له امله زموږ نقشه په ځنډ سره ترسره کېده. له یوه واټه بل ته تلم مګر باري موټر هماغسې راپسې وه. فریدریک له ښاره د وتلو وړاندیز وکړ. ومې ویل هغوی غواړي زموږ موټر یو ځای راایسار او د بغل له خوا یې په ټول ځواک داسې ووهي چې پکې ووژل شو او هم مو ښایي د ټکر پر مهال تر ډزو لاندې ونیسي. خو اوس یوازې د یوه درانه ټکر نیت لري او که له ښاره ووځو نو له نقشې سره به مو یې مرسته کړې وي. په همدې له ګڼې ګوڼې واټونو کې باید ستړي کړو. دا کار مو بیخي پر ګټه دی. ته غورځېدو ته تیار شه. په چټکۍ سره ترې واټ ته وخوځېدم او فریدریک ته مې وویل وغورځه او بې له ځنډه مې یو ټینګ بریک وواهه. فریدریک چې د موټر دروازې خلاصه پرېښې وه د باندې وغورځېد. ما بیرته په ژر موټر وخوځاوه او لږ واټن وروسته مې په لوړه هنداره کې باري موټر چې ترې پټ واټ ته راننوتی وولید. ګړندی را روان وه. له هغې واټه چې راووتم نور د باري موټر څرک نه وه او ځای د سپرلۍ یو خړ موټر نیولی وه. په ښکاره داسې ایسېده چې هغوی خپله نقشه اړولې ده. پوهېدم چې څه خوب یې راته لیدلی دی. له کیپټل هوټل د راتلو پر مهال مې مخابراتو ته د تلو او په پاریس کې د نړیوالو پولیسو په سرلیک او د فلیپ په نامه د شفري ټلګرام د لیږلو نیت درلود. د راپېښې شوې ماجرا له امله هغه ځای ته له تګ تېر شوم. خو کله چې مې ولیدل د باري موټر پر ځای د سپرلۍ موټر راپسې دی بیرته مې ټلګرام خانې ته د تلو پرېکړه وکړه. ځکه زما په فکر هورې مې د خپلې وضعې د ارزونې او خلاصون لپاره ښه نقشه کښلی شوی. د مخابراتو مخې ته مې موټر ودراوه. ترې کوز شوم او شاته له کتو پرته سیده د باندنیو مخابراتو ادارې ته ننوتم. یو شفري ټلګرام مې برابر کړ او له فلیپ څخه مې پکې وغوښتل چې زما له ژوندي پاتې کېدو CSI خبره نه کړي. ټلګرام مې د فوري کلمې په قید سره کړکۍ ته ورکړ او سیده تشناب ته لاړم. د هندارې په وړاندې مې ږیره له مخه لرې کړه. له کورتۍ څخه مې هم شیان راوکښل او د پتلون په جیبونو کې مې سره ځای پر ځای کړل. همالته مې د تشناب پر دیوال کوټ بند وځړوله او راووتم. تر یوې اندازې مې څېره اړولې وه. کورتۍ مې نه وه اغوستې او ږیره مې هم نه درلوده. ډاډه وم چې په موټر کې ناست او زما راوتو ته منتظر د کاپا ماموران به مې ونه پېژني. د باندنیو مخابراتو له ادارې څخه راووتم. تر سترګو لاندې مې د ودانۍ مخې ته د ولاړو موټرونو کتار ته وکتل. د هغوی موټر زما د هغه څنګ ته ولاړ او 2-3 تنه پکې ناست وه. ډېر ښه پلان یې جوړ کړی وه. البته که زه خپل موټر ته نږدې کېدلی د هغوی نقشه 100 په 100 کې عملي کېده. ډېر ارام او بې له غږه غوږې خپل موټر ته کشولی شوی. خو زه په عادي ګامونو له هغه ځایه لرې شوم. لومړي فریوارډ ته په رسېدو یوې ټکسي ته وختم او د پولیسو ادارې ته لاړم. څوکانم مې په هغه حالات کې چې بې کورتۍ او ګیرې وم په لیدو حیران شو. ویې پوښتل خیرت دی ولې؟ هېڅ کله مې له کورتۍ او پتلون پرته نه یې لیدلی. له دې ورتېره مصنوعي ګیره خو دې هم ایسته کړې. ورته ومې ویل چاره مې نه لرله. د دې خبرو پر ځای یو تن واستوه چې د باندنیو مخابراتو د ادارې مخې ته زما ولاړ موټر راولي. رښتیا کورتۍ مې هم د هغه ځای په تشناب کې ځوړنده ده. څوکانم وپوښتل اخر دا څرګنده ده چې له چا سره مخامخ یې؟ ومې ویل ډېر دې زړه غواړي چې په خبر شي. البته چې باید خبر شم. نو غوږ شه. زه یو استخباراتي ماموریت لرم. ښه وروسته نور نو خپله باید وپوهېږي چې په دې ډول ماموریت کې څه پیښې رامنځته کېږي. ویې پوښتل سیال دې څوک دی؟ ومې ویل کاپا تر اوسه دې دا نوم تر غوږ شوی؟ ورو یې سر وښوراوه. ویې ویل هو کاپا یو خطرناک جاسوسي سازمان دی. خو ته اخر خبره مې ورغوڅه کړه او ومې ویل هو پر غلطه لار راغلی یم. البته زما نیمګړتیا نه وه. همداسې دلته د راتلو او له هغوی سره د لاس او ګریوان کېدو لارښوونه راته وکړه. ویې پوښتل د دې ماموریت موخه څه ده؟ په خندا مې وویل د دې پوښتنې ځواب یو مناسب وخت ته پرېږده. اوس څه مه پوښته او همدا څو کلمې هم بس دی. که دې په یاد وي ټاکلې وه د تیلور د بیولو پر مهال دې له خپل ماموریته خبر کړم. خو دا ژمنه ګډه وډه شوه.
او پریکړه مې وکړه تر یو ځایه دې خبر کړم. یوازینۍ هیله مې درڅخه دا ده چې په دې اړه چاته څه مه وایه او زما تر ویلو یې له ځان سره وساته. څو کانه مو ویل خامخا حالات خطرناک شوی چې زه دې خبر کړم. ومې ویل د دې ماموریت د منلو له شیبې څخه مې حالات خطرناک شوی. هره ګړۍ مې د وژنې انتظار کیږي. له دې هر څه سره یې باید پای ته ورسوم. همدارنګه مې ته هم ډیر نه خبر کړی دا چې هر ځل دې تر پوښتنو لاندې نیولم نو ما هم له دې حالاتو د خلاصون هڅه وکړه او ومې غوښتل یو څه دې خبر کړم. اخیر لږ تر لږه ستا له نظره خو د ښاغلي تیلور د بندي کېدو لامل باید څرګند وي. لکه چې هیر دي شول یو نفر د موټر پر راوستو پسې ولیږئ. هو ښه شوه ودې ویل نو ژر کوه. څو کانم پر ټلیفون خپل یو مامور ته دنده وسپارله. وروسته یې زما څخه د موټر کیلي واخیسته. هغه مامور ته یې په واک کې ورکړه او د اړتیا وړ لارښوونو تر ورکولو وروسته یې هغه رخصت کړ. له هغه څخه مې د تیلور د وضع پوښتنه وکړه او ویې ویل د زندان له رئیس یې باید وپوښتی. وروسته یې وپوښتل اخر ودې نه ویل چې څه درته پېښ شوي. ومې ویل ډیره ساده فکر مې کاوه ته پوه شوی یې چې زه کاپا څارلم نو په دې حساب هغوی له ګیري او بریتو سره پیژندلی یې. زه خو یې پیژندلم اوس بس له دې خبر شوي چې د وژل کېدو خبر مې دروغ او زه جوړ روغ یم. ستا په فکر هغوی چا خبر کړل تر اوسه لا نه پوهېږم خو زما تا لیندن او ستا له هغه مامور پرته چې نوم مې نه دی زده نور څوک نه و خبر. ومې ویل زه هم په همدې فکر کې یم. دا خبره زموږ ستاسې له منځه د باندې وتلې. په حیرانتیا یې وویل یعنې غواړي ووایي دا خبره ما یا لیندن ورکړی. تر لږ ځنډ وروسته یې وویل اوه رښتیا هغه ستا سره ملګرې ښځه څه نومېده. ومې ویل ادینا ښایي. هو هغه څنګه باور پرې لري؟ بیخي زیات. نو ټول باوري کسان دي نور څوک نه پاتېږي. د خپلې ادارې په اړه دې وغږېږه. دلته تا څوک نه پیژني. ورو مې سر وښوراوه او ومې ویل هو صحیح ده څوک مې نه پیژني. اخیر یې پیدا کوم. موخه دې څوک دی؟ هماغه څوک چې کاپای زما له حاله خبره کړې. عجبه دا ده چې هغوی ته مې ان نوی استوګنځی هم معلوم وه. دا نه پیژانده چې هر څوک دې په ما پورې خبر دي ځکه زما ټولې نښې ورښودلې دي. څو کانه مو ویل زه هم حیران یم آیا لیندن دې خبر کړی؟ ومې ویل نه وخت مې نه دی پیدا کړی. ساعت ته مې وکتل نږدې ماسپښین مهال وه. څو کانه مو ویل زما په نظر ګیره او بریتونه په درد نه خوري ځکه هغوی پیژندلی یې. له دې سره بیا هم ضروري ده ان استوګنځی دې هم باید واړوي. تر اوسه مې لا فکر نه دی کړی. په موټر او زما په کورتۍ پسې تللي مامور بیرته راغی. کورتۍ او د موټر کیلي پر میز کېښودل او لاړ. څو کانه مو ویل تا چې ویل بیا به د کورتۍ څښتن نشم. ومې ویل هو همدا فکر مې کاوه. کورتۍ مې واغوسته. څو کانم د موټر کیلي اوچته کړه. ویې ویل یو بل موټر دې په واک کې درکوم لږ صبر وکړه چې آماده یې کړم. څو دقیقې وروسته د یو شاور لیټ موټر کیلي راکړه. له څو کانم څخه مې خدای پاماني واخیسته. له خونې څخه یې د وتلو پر مهال را څخه وپوښتل بیرته کپیټل هوټل ته ځې؟ هو. کوم کار دی و؟ ناهسې مې وپوښتل که دې کار درلود ټلیفون را وکړه. کار نه لرم. اخیر ته هم له جریانه خبر شوې. له هغه ځایه راووتم او په خپل نوي موټر کې کپیټل هوټل ته لاړم. غرمنۍ مې د هوټل په رسټورانټ کې وخوړه او د آرام لپاره خپلې خونې ته لاړم. پر کټ اوږد وغځېدم. په خپلو فکرونو کې ډوب وم چې ناببره ټلیفون وکړنګېده. غوږۍ مې پورته کړه. څو کانه مو وه. الو کوم کار مو درلود؟ همدا اوس راشه. څه خبره ده؟ یو څه ده زما په فکر په درد به دې وخوري. په څو دقیقو کې درځم. غوږۍ مې کېښوده او کورتۍ مې واغوسته. نږدې د ماسپښین 1:30 بجه وه چې له هوټله راووتم او په موټر کې د پولیسو ادارې ته لاړم. پر لار مې له ځان څخه وپوښتل څو کانم څه داسې زما په درد خوړونکي خبر ترلاسه کړی چې پر ټلیفون یې ویل نه غوښتل. فکر مې وکړ ښایي هغه سړی پیژندل شوی وي چې زما رازونه یې کاپا ته څرګند پاشلي او څو کانم یې سر کړی دی. په چټکۍ مې ځان د پولیسو ادارې ته ورسوه. کله چې د څو کانم کاري دفتر ته ننوتم هغه مې ناارام ولید. ومې پوښتل څه خبره ده؟ له سګرټه یې دود کش کړ او ویې ویل تیلوري په زهر وژلی دی. څه تیلوري په زندان کې وژلی دی؟ دا امکان لري؟ اواز یې ښکته کړه. هو هغه یې وواژه. ته څه مهال له دې پیښې خبر شوې؟ هماغه مهال چې تا ته مې ټلیفون در وکړ. ومې پوښتل تا یې تر اوسه لا جسد لیدلی؟ په هماغه له نارامۍ ډکه لهجه یې وویل نه تا ته منتظر وم چې دواړه ګډ زندان ته ورشو. په عصبانیت مې وویل آیا ته پوهېږې چې د پولیسو په زندان کې د تیلور وژنه څه غبرګون لري؟ ورو یې سر وخوځاوه او ویې ویل هیله کوم رامینه آرام شه. زه خپله تر تا ډېر ناارام یم. پوهېږم خو د هغه په وژلو زما ټول تکلیفونه اوبو یې وړل. آیا قاتل نیول شوی؟
نه، بدمرغي هم دلته ده چې په خوړو کې د زهر واچونکی نه دی معلوم. لږ تر لږه روغتون ته خو به دې وړلی، ګټه یې نه درلوده. د زندان مامور کله چې د خوړو د لوښو د بیرته وړلو لپاره کوټې ته ورننوځي، ویني چې تیلور د کوټې پر منځ پروت او د مخ رنګ یې شین اوښتی دی. سملاسي د زندان رئیس خبروي، هماغه ان ډاکټر ورولي خو تیلور مړ شوی و. ومې ویل درځه چې درځو، زه باید جسد ووینم. له څو کانم سره د هغه له دفتره راووتو. دواړه د تیلور د جسد د لیدنې لپاره زندان ته لاړو. د زندان رئیس ډیر ناارام ایسېدی. هغه زما له لیدو سره سم راوړاندې شو او ورو یې وویل خواشینه یم ښاغلی رامینا، د یوه بندي وژنه، هغه هم په پنجرو کې، تر اوسه بېسارې ده. ومې ویل دا ستاسې لپاره ډیر لوی زیان دی. څو کانم ورڅخه وپوښتل جسد یې چیرې دی؟ د زندان رئیس وویل په زندان کې. درې واړه د زندان خوا ته لاړو. له بېلابېلو بندیخانو څخه تېر شو. د زندان مامور د زندان دروازه پرانیسته. د تیلور جسد پر ځمکه پروت و. د مخ رنګ یې شین شوی و. د خوړلو لوښي لا هملته پراته وه. د زندان له رئیسه مې وپوښتل د جسد د انتقال لپاره معادلي طب ته خبر ورکړی؟ ویې ویل هو، د دې کار چاره مې کړې. ومې ویل جسد یې باید په تیاره کې له دې ځایه وباسئ. څو کانم وویل زه له ورځپاڼو څخه ویرېږم، ځکه هغوی ته د دې خبر په رسېدو به داسې زوږ اوچت شي چې زما او د زندان د رئیس له دندې پر ګوښه کېدو به پای ته ورسېږي. ومې ویل ته مخکې لا په زندان کې د زړه د حملې له امله د یو بندي د وژل کېدو ګزارش ورکړه. وژل شوی هم په یوه بله نامه ونوموه. څو کانم تر لږ فکر وروسته وویل بد سوچ نه دی. د زندان رئیس چې زما له وړاندیز سره یې ناارامي او څه کمه شوې وه وویل د تیرور د وژنې د خبر د خپرېدو د مخنیوي اوازینې لار همدا ده. ومې ویل خو شفاهي ګزارش باید هیر نه کړئ. لوړپوړي چارواکي باید د قضیې له حقیقته خبر شي. ان که اړتیا وه زه هم له هغوی سره لیدو ته تیار یم. څو کانم راڅخه وپوښتل ستا په نظر قاتل څنګه زندان ته لار کړي او پر دې توانېدلی چې د هغوی په خوړو کې زهر وشیندي؟ وږې مې پورته واچولې. ومې ویل زه هم ستا په شان دا ډیره پټه موضوع ده. د زندان رئیس وویل د زندان او پخلنځي له کارکوونکو څخه د ګروېږنې لارښوونه مې کړې. معلومداره ده چې وژونکی په هغوی کې دی. ومې ویل زما په نظر د دې ګروېږنې پایله منفي ده، ځکه قاتل له شک پرته په هغوی کې نشته. تاسې خپله پوهیږئ. خو که زه ستاسې پر ځای وای موضوع مې همداسې ګونګه پرېښودله او له زندانه راووتو. په موږ پسې هغوی هم راووتل. پر لار مې څو کانم د زندان له رئیس راپیل کړ او څو ګامه هغې خوا ته مې ورته وویل د تیلور قاتل هماغه څوک دی چې کاپای زما له ژوندیتوب خبره کړې ده او که له زغمه کار واخلي په همدې څو ورځو کې پیدا کوم او در سپارم یې. په حیرانه لهجه یې وویل یعنې هغه د پولیسو په اداره کې هم لاس لري؟ ومې ویل باید همداسې وي. اوس چې مې څه درته وویل هماغسې وکړه. همدارنګه باید دا هم درته ووایم چې تیلور د کاپا په امر وژل شوی. د زندان له رئیسه مې خدای پاماني واخیسته او له څو کانم سره یو ځای راووتم. د پولیسو په اداره کې مې نور کارونه درلودل. د ډاکټر کلودروپیک د قاتل تیلور دوسیه تړل شوې وه. خپل ماموریت په پای کې مې سی اس آی ته د هغه د ورسپارلو پرېکړه کړې وه، خو لکه چې کاپا تر ما چالاک وه، ځکه د تیلور په وژلو سره یې ډېر رازونه خاورو ته وسپارل. د پولیسو له ادارې څخه راووتم. د تیلور د وژنې قضیه مې ډېر پام خپل کړی وه. له لیندنه و دینا سره تماس او لیدنه یې ضروري وه. په دې مې سر خلاص و چې د تیلور قاتل باید څوک وي، مګر د نیولو لپاره یو مناسب وخت پکار وه. بیرته کپیټل هوټل ته لاړم. خونې ته د تلو پر ځای مې د هوټل له دفتره د لیندن کور ته ټلیفون وکړ. ډاډه وم چې هغه تر غرمې وروسته د آرام لپاره کور ته ځي. کله چې مې غږ وپېژاند سملاسي مې د هوټل رسټورانټ ته د راتلو هیله ځینې وکړه. وروسته مې غوږۍ کېښوده او رسټورانټ ته ننوتم. نږدې د ماسپښین 4 بجې مهال لیندن رسټورانټ ته راننوت. راغی مخامخ راته کېناست. ویل لکه چې ډېر ناوړ خبر دی اورېدلی چې داسې نیولی ښکاري. ومې ویل یو ناوړ او ناڅاپي خبر چې په اورېدو یې حیرانېږي. ویل ماموریت یې در ختم کړی دی؟ نه، د قتل موضوع ده. د قتل څوک وژل شوی؟ تیلور ټوکې کوي؟ ومې ویل په خوړو کې زهر ورکړي دي. په حیرانتیا یې وویل دا ناشونې ده. اخر په زندان کې د دومره ډیرو مامورانو په شتون کې؟ ومې ویل باید همداسې وي. اوس چې مې څه درته وویل هماغسې وکړه. قاتل یې نیولی دی. هغه که یې نیولی وای خو کار خلاص وه. هغه څه چې څرګند دي دا دی چې وژنه د کاپا په امر تر سره شوې. خو زه حتما قاتل پیدا کوم. هغه باید هماغه څوک وي چې ماته یې بازي را کړې ده. ویل تا ته نو کاپا ستا له ژوندیتوبه خبره شوې؟ هو، نن سهار یې تعقیبولم. وروسته مې تر غرمې وړاندې پیښې کیسه ورته وکړه. هماغه مهال د میز خدمتګار رانږدې شو او ماته یې وویل
وبخښئ ښاغلی انتوني، یوه میرمنه دې ټلیفون ته غواړي. نوم دې ونه پوښتی؟ نه ګرانه. لندن ته مې وویل ښایي ادیناوي. زما تر بیرته راتلو همدلته اوسه. د هوټل دفتر ته لاړم. د ټلیفون غوږۍ پر میز پرته وه. اوچته مې کړه. الو. درنو اوریدونکو، دا به د 4 نفر پولیسي ناول 48مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړله. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونه خوش